یو ملګري راته قصه کوله د یو مدرسې ناظم صاحب د ناظم وی مونږ لاړو پېښور کې یو سړی راته یاد کړ وی هغه سړی بیا ما پېژندم وی د هغه سړي له لاړو ډېر زیات مالدار دی او د ډېرو بنګلو خاوند دی او د کارخانې مالک هم دی نو مونږ ورلو د مدرسې دپاره م ته چنده غوښته او مدرسه کې مونږ د قرآن شریف دپاره یو حال جوړو چې د قرآن شریف د درس دپاره یو حال جوړو چې هغې کې حافظ صاحب ناست دي او ماشومانو ته پکې قرآن شریف ښیي او تجوید پکې ښیي دا یو حال هم جوړو وی مونږ یو وفد په شکل کې دغه سړي پسې لاړو ماسخوتن د مانځه نه پس ورلو ورسره کېناستو چې را باندې اوس کله د ډوډۍ سطح م راته وکړو څنګه راغلی او د هغې او دوستو پېژنګلو هم ځان سره بوته او په دې نیت تلي و چې دې به مونږ لږه چنده زیاته راکړي دو ګاډو کې ورپسې لاړو او د هغه دوست هم په سفارش کې بوت او د هغه دوست یې په یقین هم و چې دې به ښه مدد کوي زمونږ دا خیال و چې دې مونږ له یو 2 ټنه یا 3 ټنه سیخ به والي یو ټرک سیمټ به راله والي یا به راله خښته والي یو 20 زره او یا نقد ممکن د 50-60 زره 1 لک روپۍ راکړي ښه مضبوطې درنې چندې پسې تلو وایي چې د سره سینګ کېناستو مونږ ورته وایو چې دا مدرسه ده او د الله تعالی د قرآن شریف دپاره مونږ یو حال جوړوو د ماشومانو دپاره ماشومان په جومات کې ناست دي نو هلته خلک مونځ هم کوي نو تکلیفي نو مونږ یو حال جوړو او تاله راغلی یو د الله د قرآن حال جوړو نو ته مونږ سره لږ مدد وکړه خو چې را سره زیات مدد وکړي وی سړی یکدم الاوړی شو وی دا حال د الله د قرآن دی وی الله دی جوړی که نه ما پسې سله راځي یو خواوایه د الله د قرآن حال دی الله له جوړو او بل خواوایه چې هر څه الله سره دې درکوي به نو ما نه څه له غواړی د الله نه وغواړی در به کي که الله پېښ او حال یې پېښ وی ما ورته وویل چې جي دا خبره دی ټیک ده الله هر څه کوي د اسمان یې جوړ کړی دی او چاته اډو ویلې نه دي چې راشه ما سره د اسمان جوړ کړ دا غرونه یې جوړ کړي دي او چاته اډو درخواست نه دی کړی چې راشه ما سره خښتې راوالی او یا ما سره کنډی او تیشه سامان راوالی خو دا دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی او د اسبابو ځای دی تا خدای مور هم ساتلی چې خو داسې دې له درکړي دي چې ته په هغې وړی روچتې دا د اسبابو ځای دی تا له خدای درکړه او ته به یې د خدای په لار کې ولګې الله بدله نوره درکړي وی خدای نه غواړئ نشته ما سره پیسه خدای پیشه و کار یې پیشه ما سره نشته ګوره الله درکړې ده نوره به درکړي وی دا ما په خپلو مټو ګټلې ده خفه کېږې ما په خپلو مټو ګټلې ده په خپلو لاسونو مې ګټلې ده او خدای پیشه او کار یې پیشه یو خواوایه خدای سره هر څه دي او بل خوا مونږ پسې ګرځئ داسې وي ورټولو چې ما ملګرو ته وایي چې زه چې دا چای پرېږدو زه ګورم دا سړی نور د ایمان نه قوت خو نور هم ورپسې وځي ده خو خدای سره مقابله شروع کړه وی پاڅېدو مونږ دغه ځای مونږ دغه ځای نه لاړو وی زما خو بلکل مازغو کار نه چې باس چندې نه غواړم حال دی وي که جوړېږي جوړېږي به او که نه جوړېږي نه جوړېږي د خدای د دین دپاره لګیا یو خلک پکې لا خبرې نخرې هم کوي خدای پیشه او دا خلک پیشه وی خیر هغه ملګرو مې چې مایوسه کېږه راځه یو بل سړي له لاړو وی چې لاړو الله زمونږ هغه شی د بل طرف نه برابر کړ هغه سړي وی چې تاسو ځئ زه به سبا درځم او ستاسو انتظام به زه ټیک کړم وی سبا راغی زه یې وکتل 1 لک روپۍ چک یې راکړه چې دا کیش کې په دې ځان له کار شروع کړي هغه پسې د 500,000 په تمه تلي دلته الله 1 لک راکړی وی په سبا له خبر شو هغه اشنا راته ټلیفون وکړه چې اخبار مه کته وی ما ورته وی چې نه وی وګورئ که نه اخبار لږ وګورئ تاسو مشرق اخبار راوالی وګورئ اخبار لیکلي و بیا دا تقریبا د 6 میاشتو زړه خبره ده اخبار وګورئ وی مونږ ورته وی چې وایه څه چل دی وی هغه اشنا چې وی دا ما په خپلو مټو ګټلي دي او داسې وي چې خدای دې جوړ کړي دا ما ګټلي دي وی اخبار وګوره که نه ښځه 2 زامن لونه مری ته تلي او نتیاګلی کې جیپ د غر نه غورځېدلی دی او ټول دړې وړې ټوکړې پراته دي د شپې یې مونږ سره دا چل وکړو او سبا 11 بجې یا 10 بجې ورسره الله دا چل وکړو وی راشه اوس دا سر ډغی دیوال سره او چغې وی بېهوشه پروت دی او ډاکټران انجکشن یې ورته لګوي زه ورته ولاړ یم د دوست یې وی زه ورته ولاړ یم او دیوال پورې سر ډغی
او دیوال لزان را بری او چغی وی راشه اسے تماشا وکے ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین اللہ وی چې زما د ذکر نه چا ځان غافل که شیطان یې ملګری کړم شیطان ورته بیا دا خبرې زړه کې اچوي دا خو تا ګټلې ده دا خو تا پیدا کړې ده بېوقوفه ده لاس چا درکړي دي په کومو لاسو چې دا ته ځمکه کړې دا مازغه چا درکړي چې دا په کومه مازغو باندې ته دا کارخانه لګي او سنبالې دا بچي دله چا درکړل یو ټس سره یې واغېشتل دقه دوه زامنو لړل ختم ښځم لاړه او په داسې انداز خلکو په دومره خوارۍ او په کریبونو باندې بیا هغه بچي وله راوویستل ټوټې ټوټې ټوکړې ټوکړې او هغه ګاډي هغه غوښې په هغه ګاډو کې او د هغه غوښې د هغه جیپ په هغه دغه کې سیټونو کې نښتې وې او په وجود کې هغه سیخونه پراتو او په دومره تکلیف یې راویستل محلې والا وی چې دې خدای مقابله کړې ده موږ وله نه جنازه کوو نه وله قبر لځو خو بیا خلکو وی چې نه بچو یې څه ګناه کړی بچو له خدای شهادت ورکړه ښځې یې څه ګناه کړې د هغې له خدای شهادت ورکړه لوڼو یې څه ګناه کړې د هغوی له خدای شهادت ورکړه سر به یې ډغاو او ځان به یې دیوال پورې ډغاو چې څه تباه شوم او غرق شوم مال اوس چاله ګټې لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وی ګورې مال او بچي د خدای د ذکر نه غافل نه کړي دغه شی موږ مستی کوو لږ غوندې مال چې چاله راشي قسم دی بیا په دې کې مستی پیدا شي دی نه خدای پیژني نه د خدای رسول پیژني او که ته جومات ته چنده غواړئ او مدرسې له چنده غواړئ یا د دین د کار ورته خبرې کې بیا اوهو دونه اوچت او راخلاص شي چې ته به خدای پاکه دا زه څه کوم دا زه دې سره سړی لا څوک دی دا یو واقع چې شمدید شپږ نیمې میاشتې مخکې اخبار وګورئ دا تفصیل لیکلی شوی دی دا د خدای قهر او غضب ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا قرآن شریف کې الله وایي چې څوک زمانه غافل شو ژوند به یې تریخ کم او دنیا کې هم د ژوند تریخوالي دا دی چې پریشانو کې مبتلی ټینشن بی غم بی عربی کې هم ورته وایي هم او په آخرت کې هم لوی غم دی آخرت کې څه وایي ونحشره یوم القیامة اعما د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی بړون دی په سترګو ړوند قال لما حشرتني اعما الله زه خو دا ړوند پیدا کړم وقد كنت بصیرا زه خو په سترګو جوړم نو ما خو نظر لګېده دا ړوند ولې الله وی تا ير کړم اوس زما مې یېرې دنیا کې تا ير کړم اوس ما ير کړې وکذلک اليوم تنسا بس ما نه اوس تمه مه کوه هلته کې ما به درته وې زما دې نه منل اوس ټینګ شه ورته دویمه واقع درته وویم چې شمدید واقعات یو ملګري راته خبره کوله وی جومات هم جوړو هم په پېښور ښار کې وی یو سړي له لاړو مونږ ته چنده غوښته چې دا جومات جوړو مونږ سره مهرباني وکړه چنده وکړه د محلي جومات زمونږ دې جوماتونو له خو مونږ لس روپۍ شل روپۍ چې له چا څه وسي غریبه غریبي ده نو خلک ورکوي وی هلته کې خلک راغونډ شي څوک 50,000 ورکړي څوک 60,000 څوک لس مالداري نو دا کټونه وله نږدي خلک یې جوړ کړي دې سړي له مونږ ورلو ماسخوتن چې مونږ دا جومات جوړو مونږ له چنده راکړه او دا سړی ښه مالدار دی او بچي په انګلینډ او په امریکا کې دي وی 200 روپۍ راکړه هلکه مونږ خو 200 له نه یو راغلی دې سړي 50,000 ورکړې دې بل 1 لک ورکړې دې بل 60,000 ورکړې مونږ وایو ته مونږ سره 15 لکه روپۍ انداز کې وی سړي ورټلو دقه 200 دي که اخلی واخلی که نه اخلی خپل کار کوي وی سار وختي راته پته ولګوي چې هغه سړی پالج و د شپې پالج و کولی شي که نه شي کولی مستی په ځان کې مه پیدا کوه چې د سره شته ورکه خلک راټمه پالج و اوسه پورې پالج د په خپل کور کې پروت دی نو چې خدای سره مقابله کې قسم دې د لاس نه به الله خدای سمڅی جوړه کړي بیا به څه کوې ورسره په دې خپل لاس باندې بیا نه ډوډۍ راغشتی شي او نه پې اوبه راغشتی شي او نه پې اودسماتې بل بدل اودس وچوي الله دې د داسې حالت نه وساتي اندام بدله بل وچوي د خپې نه بدله غاټه ډانګوړی جوړه کړي اړو راته دغه به شي د دواړو خپونه په کټ کې به پروتې او څه به لاس دې فشالي خوله به ډیوه اوبه به ترې بهېږي خپل مونځ به نشئ کولی بیماران ډېر دي په سترګو ړانده شته خو شکر د خدای پاک خپل مونځ او اودس پې صحیح کوي په لاسونو باندې شلم شته خو الله تعالی دغه بیماري د راځي پارچا
په خپه باندې ګوډم شته په الله تعالی په خپل منځونه برابر کوي نه دې داسې وغورځوئ چې خولې نه یې لاړم بیږي خپره غونډولې نشي په لاس ځان نشي وچولی مونځ پاتې روژه پاتې ورسه پاتې او بچي چې څوک یې تپوس کړي بابا څنګه دی یا ربه دوا کوه چې خدای پاک پرې رحم وکړي داسې نشي ویلی چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي داسې وایي یا ربه دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي په هغه پلار بیا ستومانه یا څه وایي یا ربه دوا وکړه چې خدای خیر ښه کړي داسې نشي وي چې دوا وکړه چې خدای زر رخصت کړي مقصد هم دقه وي رونو الله نه به ځان غافل کوو نه